بیا راغونه کوو بیا جوړونه کوو بیا راغونه کوو بیا جوړونه کوو سره یو لاس یو جوړونه کوو. دا په کندهار ښار اوله ناحیه څلرم ګذر کښې د کوڅې د کانکریټ کولو پروژه ده. کندهار ښاروالۍ 2 میاشتې مخکې د دغه کوڅې د کانکریټ کولو چارې راپیل کړې چې تر دې دمه یې 80% کار مخته تللی دی او پاته کارونه به یې ډېر ژر بشپړ سي. دغه کوڅه چې د الفلاح تعلیمي مرکز څخه شروع بیا د امام اعظم صاحب تر جامع پورې غځېدلې ده، تقریبا 680 متره اوږدوالي او 15 متره بردوالي لري. ورته اړین دی هم اوس کار په وحدت ورته اړین دی. په دغه انکشافي پروژه کې 145 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 15 کسان په مسلکي ډول او 130 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. کندهار ښاروالۍ څخه ډېر خوشحالي چې موږ ته د کار موزینه برابره کړه او زموږ د کورو مخونو کوڅې کانکریټ شولې. دا یادونې وړ ده چې په دغه انکشافي پروژه کښې د کوڅې د کانکریټ کولو ترڅنګ یو پلچک او استنادي دیوال هم شامل دی. په دغه کوڅې کې مونږ یو دانه سلب کلورت یا پلچک لرو چې 6 متره اوږدوالی لري او یو دانه استنادي دیوال لرو چې 10 متره اوږدوالی لري. نو مونږ چې کوم کانکریټ اچو په دغه ساحې کې انشاءالله چې دغه کانکریټ په خپل کیفیت او کوالټي باندې اچو. کوم کیفیت او کوالټي چې مونږ ته په میکس ډیزاین کې راکړې ده په همغه میکس ډیزاین باندې کار کوو. د خپل وطن بیا راغونه کوو. د دغه کوڅې په کانکریټ کولو سره د یادې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او له کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. هغه کار چې ښاروالۍ زموږ دپاره وکړي دا ځمکه کې ډېر مشکلات وکړي. دا مشکل د دغه خلکو تر وس تېر و، دا د خلکو په قدرت نه کېدله. همدا ښاروالي ده چې زموږ سره د همکاري وکړله، دغه لاره یې پخه کړله، اوس د دې ټول ولس مشکل برابروي. هم اوس کار په وحدت ورته اړین دی هم اوس کار په وحدت غېږه یې امن ده د جنګ